د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له یو خصوصي پوهنتون او یو علمي کلتوري مرکز سره په ګډه د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د هیواد شاوخوا 40 علمي او کلتوري شخصیتونه وستایل. دغه برنامه جوړونکي وایي موخه د هغو شخصیتونو درناوی او هڅونه ده چې د علم، فرهنګ او ټولنیز پوهاوي په برخه کې ارزښتناک خدمتونه کړي دي. هدف از برگزاری این برنامه که تحت عنوان همایش تقدیر از نخبه‌های علمی و فرهنگی ولایت بلخ بوده که ما با تعداد 40 نفر در این برنامه تقدیر کردیم. هدف اساسی ما است که حداقل بتانیم برای یک جامعه‌ای که مشهون از دردها، رنج‌هاست و حماسه هاست یک تعدادی از نخبه‌های از این درس خونده، تحصیل کرده، ما برای از این حداقل بتانیم یک خسته نباشید داشته باشیم تا اینکه به این اساس موتور متحرک علمی جامعه که نخبه‌های عزیز به حرکت بیاید. د ستاین غونډې پر مهال د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمود الله زرار وویل چې د نسلونو روزنه او سمې لارې ته د خلکو رهبري کول د علمي شخصیتونو مهم مسؤلیت دی او د فرهنګي ارزښتونو ساتنه او پیاوړتیا د کلتوري سیرو دنده ده. نوموړي زیاته کړه چې فرهنګ د یوې ټولنې د روح ارزښت لري او هغه ملتونه چې خپل فرهنګي ارزښتونه ساتي او درناوی یې کوي د پرمختګ او پایښت ښه بیلګه وي. فرهنګ زموږ پیژندنه کوي. فرهنګ موږ د تاریخ په صفحاتو کې ټوله دنیا ته ورپېژني چې دغه افغانان دي، دغه یې فرهنګ دی، دا یې تاریخ دی، دا یې ارزښتونه دي او دوی د خپل فرهنګ ته څومره متعهد پاتې. فرهنګ و موږ ته د اتحاد او د وحدت درس راکوي. فرهنګ د یووالي پیغام و موږ او تاسو ته راکوي. په همدې حال کې یو شمېر علمي شخصیتونه وایي هغه هیوادونه چې نن د اقتصاد، سیاست او پرمختګ په ډګرونو کې مخکښ دي د علم او علمي کدرونو د ارزښت له امله دې ځای ته رسېدلي دي. د دوی په باور که د علم او زده کړو برخې ته لا ډېره پاملرنه وشي هیواد به د پرمختګ پر لور چټک ګامونه واخلي. ما به اینقدر اکتفا و بسنده نمی کنیم. هنوز محدودیت ها و چالش ها هست. از نظام، از بزرگا، از مردم، از نخبه ها خواهش ما است که به اهل قلم و به اهل علم و دانش بیشتر میدان بدن، بیشتر اهمیت بدن و این وطن و این سرزمین ساخته نمیشه الا به علم، الا به دانش، الا به اخلاق، الا به تقوا، الا به وحدت و همدلی. و امروزه کشورهایی که به اقتدار رسیده و امروزه کشورهایی که حرف از قدرت و اقتدار میزند چه در جنبه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی این نتیجه تلاش نخبه ها هستند. بنابراین ما هم دوست داریم و انگیزه داریم که دولت فعلی افغانستان هم در این راستا گام‌های موثر برداره. افغانستان چې د اوږدو جګړو له امله علمي او کلتوري برخې زیانمنې شوي دي اوس هم د علمي کدرونو ملاتړ او پیاوړتیا ته اړتیا لري. باور دا دی چې د علمي شخصیتونو ارزښتمنول او د هغوی غوښتنو ته پاملرنه به له یوې خوا د خدمت لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي او له بلې خوا به راتلونکی نسل د پوهې او روښانه فکر پر بنسټ وروزل شي. زیار الکوزی، امید راډیو، مزار شریف.